دپاره او د امنیت دپاره دا مو ثابته کړله چې څوک یې په زور رانه نیسي نو ولې ځکه چې ما قرآن عظیم الشان شل دفعې تاسو ته لوستی وو د جرګو له لارې مرکې له لارې چې خدای تعالی وایي چې تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت او ذلت د ده له خوا څخه دی. دغه د په زور څوک چا د چا نه څه شی وانخیستل چې دغه د خدای تعالی حکمت نه وي تللی، مګر راځئ چې هغه رقم چې دی حکم کوي چې د ما د مخلوق دپاره خدمت وکوي. زه هغه بنده د ما دپاره مقرب دی. خیر الناس من ینفع الناس، د خلکو دپاره او د عوام الناس دپاره خدمت وکړو. کوم خدمت؟ که زموږ چوکۍ غواړي، که زموږ ریاست جمهوري غواړي، که زموږ هر شي غواړي، که حکومت را سره شریکوي، که انتخابات را سره ځي، دا لا پسې تعمیق کړو. دا سیاست چې ما پرون اعلان کړی وي زه په دې نه مغروره کیم، هغه لا پسې تعمیق کړو. او واقعیت د خبرې دا د آخري خبرې دي چې تاسو سره دغه اوس کم چې اصلا دا سیاست چې ما اعلان کړلو د دغه سیاست په مقابل کې دا مخالفت راپورته سوی دی. دا کوم سیاست و؟ ما څه ګناه کړې ده ووایئ، دا تاسې ما ته ووایئ، د افغانستان خلکو د هغوی نمایندګانو ما ته ووایاست، ورته ومویل چې یو حزب په اقتدار کې نه وي نور دې راسي. بده خبره ده. زه وایم چې حزب په ټانک په زور په توپک ځان مه ساته، شایستګي ځان ته وګټه، لاړ شه د خلکو بیا یې وساته، لاړ شه د خلکو انتخاباتو ته رایه واخله ترې. که ډارېږي چې زه ورورکه رشوتخور یم، ظالم یم، دا یم هغه یم، پرېږده چې خلک دې وشړي. بده خبره ده. که زه ورته وایم چې دغه افغان چې تا شړلی دی توپ و ټانک او تفنګ په هغه باندې په زور باندې بهر د تا نه شاید د ما نه دغه وطن پې زیات ګران وي په هغه